زما ورونو زما درونو خويندو دوه ډلې داسې دي کنه چې هغه نه غواړي موږ خياران شو، هغه نه غواړي چې موږ د خپل عقل استعمال شروع کو، هغه نه غواړي چې موږ د باشعور شو او موږ د حقیقتونو نه خبر شو، هیڅ کله نه غواړي. ولی ځکه چې کچرته موږ د خپل عقل استعمال شروع کو، کچرته موږ باشعور شو، خو خياران شو، حقیقتونو نه خبر شو، نو بیا به موږ ولی چا څنګه دغه سوالونه به شروع کو. موږ به بیا چې کم انساني حقوق دي، کم چې موږ ته پکار ده چې ملو شي، نو د هغې غوښتلو به موږ سوال شروع کو، هغه غوښتل به شروع کو، او دغسې به دغه خلکو ته دغه دوو ډلو ته ډېره مسله جوړه شي. د دې دوو ډلو ژوند چې دی که نه ډېر په آرام دی، ډېر په سکون دی، ډېر لگژري لایف کوي، او ځکه یې کوي چې موږ خبر نه یو د څه نه، موږ بیوقوف یو، موږ نه بیوقوف جوړ کړي دي، हमें چوتیا بنایا گیا ہے بھائی. دغه دوه ډلې چې کوم دي که نه په دې کې اولنۍ ډله چې ده که نه هغه سیاستدانان دي، پولیټیشنز، او دویمه ډله هغه خلک چې هغه تاسو ته هغه خلکو چې تاسو ته کوم چې تاسو ته مذهب راوړی دی، کوم چې د مذهب په جامه کې تاسو له مذهبي تعلیمات درکوي. زه یوازې د اسلام خبره نه کومه، کم یو مذهب هم چې دی، که هغه ملا دی، که پنډت دی، که پادری دی، که هر یو دی، د مذهب چې کم پیشوایی که نه څوک چې مذهب ښایي، د دې خلکو ژوند تاسو وګورئ ډېر په آرام وي، ډېر په سکون وي، ډېر لگژري لایف تیروي. مثالونه یې زموږ په وړاندې بل هغه مثالونه پراته دي. د دوی ژوند چې کم دی که نه هغه زموږ د مرستې سره روان وي. موږ په دوی باندې لکه پی مور باندې ورپرېښي وي چې موږ مطلب هغوی نه سوال شروع کو، هغوی ته ووایو چې یاره دا ولې دا څنګه، نو بیا خو کار خرابېږي. او بله ډله چې کوم سیاستدانان مې درته یاد کړل، سیاستدانان راوځي هغوی وایي چې یاره موږ ستاسو د حقونو جنګ کوو. بیا موږ څه وکړو، موږ راوځو د هغوی دپاره جلسې هم کوو، جلوسونه هم کوو، هړتالونه هم کوو، پروټیسټ او دغه نارې وهو چې زنده باد او مرداباد، څه وشي چې زموږ د دې هلو ځلو نه، زموږ د دې منډو تړو نه پلانې چې دی هغه ایم پی ای شي او ایم این ای شي. بیا تاسو ګورئ چې کوم یو کس ایم پی ای ایم این ای شوی دی، نو د هغه ژوند څومره بدل شوی دی. د هغه ژوند چې دی په مزو کې شي، هغه نه د ګرمۍ نه خبر وي، نه د یخنۍ نه خبر وي، نه چې د بجلۍ د بل نه خبر وي، نه د وړو د قیمت نه خبر وي، نه د ټماټرو د الوګانو د هیڅ نه وي خبر، هغه نه د ګرانۍ نه خبر وي، نه د پېټرولو مسله هغه ته شته. هغه بیا په مزو کې وي، هغه بیا په کمو ګاډو کې ګرځي، د هغې بیا بنګلې صرف په هغه ښار کې نه وي، په مختلفو ښارونو کې د هغه بیا بنګلې جوړې شي، مارکیټونه راشي، او لګژري لایف د هغه د بچو هر څه سیټ شي. او غریب چې دی که نه همغه شان غریب وي، او عوام چې دی که نه همغه شان خوار او زار وي، همغه شان چې دی د خپلو مسلونو نه وي خبر، د خپلو حق نه وي خبر، او بس همغه بس دوباره ووایم چې هم چوتیے بنے پھرتے ہیں، اور انہی لوگوں نے ہمیں چوتیا بنایا ہوتا ہے، اور ان کا جو ہے کام چل رہا ہوتا ہے، اور ہماری جو ہے نا بینڈ بجی ہوتی ہے. نو